مانیرای کې یو سړی دی مانیرای کې یو سړی دی ستا د مینې لیونی دی او په څلور کنجه دنیا کې په څلور کنجه دنیا کې پښتون نر دی ننګیالی دی او زما بریتو سره لګي زما بریتو سره لګي ستا په پوزه او میخکې دی او دا دروغ پیسله وایي عزیز مړ نه دی ژوندی دی ګرانو مینوالو ستاسو ورور ستاسو ملګری صاحب مانیروال یم او پروګرام ادبي ملګرو کې در سره یو ځلې بیا مخاطب شم ملګرو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دی موږ هره ورځې په هر پروګرام کې ځان سره یو نوی ملګری یو شاعر ملګری راولو او پروګرام کې میلمه کوو ملګرو نن هم راغلی ما د مردان یو ډېر تاریخي کلي ساولډیر ته راغلی یم چېرته کې چې زموږ استاد شاعر زموږ ډېر مشر د اویا اتیاو کالو په عمر کې یو استاد شاعر پاتې کېږي نظیر بهر صاحب را سره په پروګرام کې میلمه دی زما در څنګ دی غواړم چې اول هغوی سره یو څو خبرې وکړو او بیا ترېنه شعرونه واورو او باباجي په پروګرام کې درته په خیرالي وامه خوشحاله ده باباجي د څومره وخت مو شو چې شاعري کوئ یاره زه خو تقریبا د 12-14 کالو راسې په عمر کې وم چې ما به شاعري کوله د 12-14 کالو په عمر کې وې چې شاعري دې شروع کړه اوس چې عمر څومره دی اوس تقریبا 115 اتیا کاله خو شه ماشاءالله ماشاءالله الله دې راته باباجي ژوندی لره او الله دې د ډېر عمر درکړي ځکه تاسو زموږ سترګې دي تاسو د پښتو ژبې د پښتو شعر ډېر خیال ساتلی دی باباجي خپلو مینوالو ته غزل ډالی که چې خوندونه ترېنه واخلي ښه ده که ښه دا غزل دی زما ارشاد نظر مې ډېر لګي نه ځکه چې نظر مې کمزور دی کوشش وکړئ موږ ته په ډېر څه باندې قبول او منظور دی زړګیه لاړې لیونې شوې دنیا پیژنې نه ډوب یې په غم کې خوشحالي او خندا پیژنې نه مخکې به تا کو خفګان په معمولي خبره اوس به پروا سو وساتي چې پروا پیژنې نه زه دا منم کله چې ستا به دلبر خیال نه ساتي چې د نیاز او فرزونو ادا پیژنې نه تا به پې ډېر مخکې رضا وه خپله کړې د یار در حقیقت بدل د خپلې رضا پیژنې نه عشق ګناه نه ده لیکن د زمانې په نظر ته یې مجرم که یې معصوم او ګناه پیژنې نه نو وایي نظیر چې تا به ډېر څه زده کړي وو خو افسوس په دې چې مې مفهوم د وینا پیژنې نه ډېر ښه ګرانو مینوالو د باباجي نه تاسو غزل واورېد او زمونږ استاد شاعر دی زمونږ مشر دی موږ به ول بیا راځو بیا به ول راځو داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو راځئ چې یو بل غزل ترېنه واورو او په شریکه ترېنه خوندونه واخلو نن چې مې جانان ووي رقیب ښه دی نن چې مې جانان ووي رقیب ښه دی پوه شوم چې زما نه یې نصیب ښه دی د یار په خوشحالۍ باندې خفه نه یم چې زړه دی قریب ورته قریب ښه دی مالدار کې وي ظالم خلک یې ښه بولي چېرته چا ویلي چې قریب ښه دی بورا نه دی عاشق د اندلیب پسیر کله دا بورا ګله دا بورا که اندلیب ښه دی هسې خو د ځان په طول پوهېږم نه او ژوند د محبت مې په ترتیب ښه دی نو را به کړي دارو د وصال روغ بشم ما نظیر ته خپل اشنا طبیب ښه دی ډېر ښه ملګرو د استاد شاعر د باباجي نه تاسو بل غزل هم واورېد او زه غواړم چې بل غزل هم د باباجي نه واورو ځکه چې دا زمونږ استادان دي دا زمونږ مشران دي او ډېر غټ خدمات دي ډېر غټ منډې تړلې وهلې دي نو غواړم چې بل غزل هم تاسو ته ډالی کړم او خوندونه ترېنه واخلئ باباجي خپلو مینوالو ته بل غزل هم ډالی که چې تل به عشق کې جړا وي دې نه نوم خبر چې تل به عشق کې جړا وي دې نه نوم خبر بدل د مینې بې سزا وي دې نه نوم خبر ما خو وې زه به یار سره یم یار به ما سره وي
خوښ چې زمانه به جدا وي دې نه نه وم خبر ایشو خو ما ګڼه جوړښت منځ کې د دوو زړونو چې بخلاف رانه دنیا وي دې نه نه وم خبر ساس کې د مینې مې صدف کې د زړګي پرېوته چې دا به در بې بها وي دې نه نه وم خبر زه یې په عشق کې ستی شوم یا تپوسو نه که وایي د ښکلو عادت دا وي دې نه نه وم خبر که مې جانان څه شه نو زه نظیر به هم څه شمه چې مې د یار په سا بسا وي دې نه نه وم خبر. ډېر ښه باباجي الله دې راته ژوندی لره. ګرانو مینهوالو د باباجي نه نظیر بهر صاحب نه تاسو غزلې واورېدې شعرونه هم ترېنه واورېده. هیله لرم چې ستاسو د ژوند څو ګړی څو لحظې به پې ښې تېرې شوې وي. زمونږ استادان شاعران دي موږ به ورخواته بیا راځو بیا به ورخواته راځو. موږ به کوشش کوو چې همداسې مشران راوچت کو داسې کشران راوچت کو چې چا لیک کړی وي چا شعر لیکلی وي چا وله توجه نی ورکړي. دا زمونږ فرض جوړیږي او د دوی حق جوړیږي. ملګرو ډېر زر به وي چې په بل پروګرام کې به د یو بل نوي ملګري سره بیا مخاطب کیږو. در هغه دمه پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته چې هم یې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.